سلامونه وخت مو بخیر ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. د سمنګانو ولایت د والیبال د اتحادیې د سیالیو اتلولي د لښکي ټیم وګټله. د سمنګانو ولایت د اتحاد د والیبال کپ سیالۍ چې د لسو ټیمونو ترمنځ پیل شوې وې له 15 ورځو سیالیو وروسته د لښکي د ټیم په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د دې سیالیو په پای لوبه کې د لښکي او پیشکش ټیمونو له یو بل سره لوبه وکړه چې 3-1 په توپیر د لښکي ټیم په ګټه پای ته ورسېده. په دغه سیالیو کې د دې ولایت د والي سربیره د دې ډګر یو شمېر مینوالو هم برخه اخیستې وه. په پای کې د سمنګانو ولایت د ورزش ریاست مسؤلینو د سیالیو اتل ټیم ته د اتلولۍ جام ډالۍ کړ. د ارزګان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې. د ارزګان غوره لیګ 1402 سیالۍ یوه میاشت وړاندې د دغه ولایت د فوټبال فدراسیون له لوري د 8 غوره لوبډلو ترمنځ ترسره شوې وې چې په لومړیو سیالیو کې د اتلولۍ جام خپل کړ. په دغه سیالیو کې د میوند، وحدت، استقلال، الفت، جوانان، آقاش، صداقت او سیار شرکت لوبډلو برخه اخیستې وه. د یادولو وړ ده چې د دې تورنمنټ اتله لوبډله به د سویل لویدیځ زون څخه د افغانستان د چمپیونز لیګ په مقدماتي سیالیو کې هم ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې سیالیو کې د ارزګان ولایت د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امنیسي، د ولایت مقام د پوهنې او ترانسپورت رئیس، د ترینکوټ ښاروال، د ورزش امیر او نورو ځوانانو او ورزشکارانو برخه اخیستې وه. په هرات کې د وینام د منځګړیتوب سمینار لومړی پړاو ترسره شو. د وینام د ریفري سمینار لومړی پړاو د هرات ولایت بدني روزنې او سپورت د امیر مولوي محمود مشفق، د ملي وینام فدراسیون د ریفري کمیټې مرستیال عنایت الله عبیدي او د دې پوهنځي د یو شمېر استادانو په شتون کې ترسره شو. د هرات ولایت د بدني روزنې او سپورت ریاست د غونډو په تالار کې د فدراسیون لخوا جوړه شوه. د دې سمینار د ترسره کولو موخه د مارشل آرټ د ریفري قوانینو او مقرراتو په اړه معلومات ورکول دي. په دې سمینار کې د دغه فدراسیون 18 استادانو او اتلانو هم برخه اخیستې وه او د 2 ورځو لپاره د وینم مارشل آرټ د قوانینو او مقرراتو په اړه علمي او عملي زده کړې وکړي. په پای کې د وینم فدراسیون استادانو او ورزشکارانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. سریلانکا د هندوستان په پریمیر لیګ کې د افغانستان ترڅنګ د ډهلي تکړه بالر د یو ورځنیو کرکټ سیالیو لپاره په خپله لوبډله کې شامل کړی دی. تیز توپ اچوونکی ماتیشا پاتریونا چې د هند په غوره لیګ کې لوبېدلی و، پرون شنبه د افغانستان پر وړاندې د سریلانکا د یو ورځنۍ لوبې لپاره وغوښتل شو. دا لومړی ځل دی چې نوموړی په یو ورځنۍ لوبه کې د سریلانکا په ملي لوبډله کې شاملېږي. شیل کلان پیټرانا چې د کوچني ملینګا په نوم شهرت لري، د هند غوره لیګ کې 19 لوبغاړي ولوبېدل. ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ یعنی جون 2 په لومړۍ 20 اوریزه لوبه کې سره مخامخ شي. میسی په سعودي عربستان کې د نه منلو وړ شخصیت سره سانتی نولا د هسپانوي مجلې منډو ډیپورټو مدیر اعلان کړ چې لیونل میسی بارسلونا پرېږدي. د بارسلونا کلب مدیران د دې وړتیا نه لري چې لالیګا ته د میسی سره د تړون لاسلیک کولو لپاره کافي تضمین چمتو کړي. په اوسنیو حالاتو کې وړاندوینه ښیي چې د میسی راتګ ممکن نه دی. سعودي عربستان ته د میسی لیږدول تر ټولو نږدې انتخاب دی او بارسلونا باید د نورو لوبغاړو لټه کې وي. د هسپانوي مارکا خپرونې هم اعلان کړی چې د اسپانوي پلار جورج میسی د الهلال کلب له مدیرانو سره وروستۍ موافقې ته رسېدلی او د ارجنټاین سوپرسټار به په 2 فصلونو کې له دې لوی لیګ څخه 1 میلیارډ او 200 میلیونه یورو ترلاسه کړي.
د ریال ماډریډ کپتان په سعودي عربستان کې د رونالډو ریکارډ ته یو ګام نږدې دی. د هسپانوي مارکا ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ریال ماډریډ کپتان کریم بنزیما پریکړه کړې چې ټیم پرېږدي او د سعودي فوټبال لیګ ته لاړ شي. کلب الاتحاد بنزیما ته د ستورپوهنې وړاندیز کړی او دغه مسلمان ستوری د سعودي اتل ستورپوهنې وړاندیز رد نه کړ. اتحاد بنزیما ته د 200 میلیون یورو کلنی معاش وړاندیز شوی چې په نصر کې د رونالډو معاش ته ورته دی. پرتګالي سپورټسټار تیر ژمی د نصر سره د 2 کلن تړون او د 200 میلیون یورو کلنی معاش سره یوځای شو چې د فوټبال په تاریخ کې تر ټولو ګران لوبغاړی شو. خو بنزیما به سعودي عربستان ته په تګ سره د رونالډو ریکارډ ته ورسیږي. د پاریس سینټ جرمن ارجنټاین سوپرسټار لیونل میسی 2 ورځې وړاندې په پرلپسې توګه د دوهم فصل لپاره په ګول کولو د فرانسې فرست ډیویژن اتلولي ولمنځله. په فرانسه کې په پرلپسې 2 کلونو کې د میسی اتلولي د لالیګا په وخت کې د رونالډو سره پرتله شوه. پرتګالي لیجند د 2009 څخه تر 2018 پورې د ریال ماډریډ سره د 9 فصلونو لپاره لوبېدلی، مګر یوازې 2 ځله لالیګا وګټله. په دې اړه د فوټبال 315 ویبپاڼې په فرانسه او هسپانیا کې د میسی او رونالډو کارکردګي پرتله کړې او لیکلي یې دي چې میسی په 2 کلونو کې د فرانسې په لیګ کې له پاریس سره همدومره اتلولي ګټلې وي لکه څنګه چې رونالډو په 9 کلونو کې په لالیګا کې له ریال سره ګټلې وي. میسی پریکړه کړې چې په راتلونکي دوبي کې پاریس پرېږدي.